د کونړ دوه ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د جګړې تازه جزئیات. طالبان وايي پاکستاني عسکرو ته مو درنه مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره شپه یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ سرکاڼو او د انګام ولسوالیو باندې د توپونو په لسګونو ډزې کړې دي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته دا بریدونه تایید کړل او ویل دوی هم په غبرګون د پاکستاني پوځیانو ځینې اهداف ویشتلي دي. د طالبانو د ځایي چارواکي په خبره د دواړو خواو ترمنځ ډزو د سهار 10 بجو پورې دوام کړی چې پکې د سرکاڼو ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د نوموړي په وینا چې وژل شوی کس سرتیری دی. په کونړ کې وی حکومتي سرچینې چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې پاکستاني ځواکونو د سرکاڼو ولسوالۍ په ناوه نولۍ او نورو نږدې سیمو د توپونو 50 ګولۍ ویشتلې دي. د دې سرچینې په خبره په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. دغه طالب چارواکي دا هم ویل چې د پاکستان د بریدونو په غبرګون طالبانو هم د کرښې هاخوا ځینې نظامي مرکزونه او اهداف په توپونو ویشتلي او د ډزو دې تبادلې د سهار تر 10 بجو پورې دوام کړی. نوموړی وایي پاکستاني لوري ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. د سرکاڼو 2 تنو اوسیدونکو ګل محمد او امین الله ازادي راډیو ته وویل تېره شپه په سیمه پاکستاني پوځیانو د توپونو په لسګونو ډزې کړي او خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. امین الله وویل ولسونو له ویرې خپل ځایونه او کورنۍ مسلم آباد، بیلي او نواباد او دمکلي ته رسولي دي. شپه ډیره نارامه تېره شوه. پاکستان ډیرې بې رحمه ډزې وکړې چې شمېر به 80 پورې رسېده. د انګام هم له تېرو 2 شپو څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو لاندې و او د ځایي اوسیدونکو په وینا تر اوسه د سیاڼ، درګۍ، سورکمر شاوخوا سیمو باندې له 500 زیاتې د توپونو ګولۍ لګېدلې دي. یوې امنیتي سرچینې چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې په د انګام د توپونو 45 او په سرکاڼو 50 ګولۍ راویشتل شوي دي. یادې سرچینې ویل په د انګام او سرکاڼو کې یو شمېر کورونه تخریب شوي او له 10 زیات څاروي هم له منځه تللي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.